د خیبر پښتونخوا مختلفو برخو کې د څه مودې راهیسې داسې د پخوانو محصلینو ډلې یا ګروپونه را جوړ کړی شوي کوم چې څو لسیزې وړاندې په مختلفو تعلیمي ادارو کې یو ځای پاتې شوي وو او اوس یا خو د سوشل میډیا د لارې او یا د یو بل سره نیغ په نیغه رابطو د لارې یو بل سره ملاویږي او خپل زاړه یادونه سره تازه کوي. همدغسې یوه ډله د خیبر ضلع لنډي کوتل تحصیل هغه پخوانو محصلینو هم را جوړه کړي څوک چې نن نه د 50 کال وړاندې په یو ځایي سکول کې همصنفیان وو. خو د دغې ډلې غړو څوک چې زیاتره د 80 کالونو نه زیات عمرونه لري دا هم یو هڅه پیل کړې چې د خپلو ځینو ملګرو کورني یا کاروباري مشکلات او جنجالونه د خبرو اترو او جرګې د لارې هوار کړي. د خپلو دغه هڅو په هکله د دغې ډلې یوه غړي حاجي مینهدار شال نیوز ته وویل مضمون خو غټ مقصد همدا دی چې زموږ سکول ګروپ دی د کلاس فیلو په دې کې څه کسان چا په سره کورنۍ مسلې وي چاته څه تکلیف وي چاته څه پریشانۍ وي څه لانجې منجې وي چې هغه مونږ په جرګې په لار باندې حل کړو. د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې شاملېدو او دغه ته تطاڼي او کچاري نظام خورېدو نه پس ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي خپل د ځمکو د تقسیم یا نور جنجالونو حل کولو دپاره ځایي عدالتونو ته رجوع وکړه. خو د لنډي کوتل دغه ته پخوانو سکول ملګرو د ډلې یو بل غړی عبدالقیوم ګڼي چې تر څو په قبایلي سیمو کې د پټوار نظام نوي منظم کړی شوی تر هغې د هغوی دغه ستونزې په اسانه نشي حل کېدی. دی پاره خو زه داسې هم چې دلته چې کله عدالتي نظام هم راغی نو دی سره د پټوار نظام دلته زموږ مخکینی زوړ کمزوری پاتې شوی. په کار خو دا دی چې دلته د پټوار نظام لږ مضبوط شي چې کله مضبوط شي نو دا تنازع منازع او لانجې او دا به کیسې به ټولې خلاصې شي. مهرباني وشي چې پټوار پروګرام ته لږ مضبوط شي. بل اړخ ته د پخوانۍ فاټا انتظامی حیثیت یا د فرنټیر کرایم ریګولیشن قانون ختمېدو باوجود اوس هم زیاتره ځایي اوسېدونکي او بیا په خاصه توګه ځایي مشران ګڼي چې هغوی د واړه مشکلاتو حل فقط جرګې ته په رجوع کولو کې دی. جرګې ډېر ښه نظام دی د وخت بچت دی او هغه نظام هغه عدالتي نظام سره زموږ خلک نابلده دي او جرګې هغه سره ډېر ښه کار او ډېر ښه نظام چلېده نو په کار ده چې اوس هم هغه جرګې نظام او زموږ خلک په جرګو باندې دا خبرې حل کا. د خیبر ضلع لنډي کوتل تحصیل دغه پخواني سپین روبي محصلین خواهشمند دي چې په سیمه کې را جوړ کړی شوي دغسې نورې د پخواني محصلینو ډلې دې هم د سیمه ییزه جنجالونو هوارولو کې خپل رول ولوبوي. ابراهیم شینواری، شال نیوز، لنډي کوتل، ضلع خیبر.